ډاکټر صاحب ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد او سراج الدین حقاني سره غواړي چې لیدنه وکړي او له هغوی څخه بار بار دغه غوښتنه کوي چې باید د افغان ښځې پوهنتونونه او نجونو مکتبونه خلاص کړي او ښځو ته خپل حقونه ورکړي. د ښاغلي ولسمشر محمد اشرف غني وایي له افغان ښځې نه د سیاسي ابزارو په توګه اوس ګټه اخیستل کیږي. هغه ویلي دي چې باید افغان میرمنو ته حق ورکول شي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان مخکنی حکومت اسلامي جمهوریت ولسمشر محمد اشرف غني په خپلو تازه څرګندونو کې د طالبانو حکومت تورن کړ چې له ښځو څخه اسلامي حقوق اخیستي دي. محمد اشرف غني د ښځو د نړیوالې ورځ په مناسبت په خپل رسمي فیسبوک باندې 20 دقیقې غږیز بیان خپور کړی دی. هغه په افغانستان کې د ښځو وضعیت ته په اشاره وایي چې د افغانانو اسلامي حقوق سلب شوي دي. ښځه د ټولنې او کورنۍ غړي ده چې ترې د ژوند حق اخیستل شوی دی. نوموړی په خپلو خبرو کې ویل چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه د سیاسي وسلې په توګه کار اخیستل کیږي. اشرف غني ویل له بده مرغه نن له افغان ښځې نه د سیاسي ابزارو په توګه ګټه اخیستل کیږي. خارجیان راغلي دي تمام ورځ غږیږي چې نن باید دوی ښځو ته هغه حق ورکړي چې په اسلام کې خوندي دي او دلته نور طالبان سرزوري کوي چې دا ستاسو کار نه دی. معلومه نه ده چې دا بیان کله او چیرته ثبت شوی دی، خو محمد اشرف غني په متحده عربي اماراتو کې اوسیږي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د الله په امان تر بیا خیر.